اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محصلینو په دې هیله چې روغ او جوړ به یاستئ. زموږ د درس موضوع د ویستفالیا سولې کانفرانس او د نړۍ نوی نظم دی. په دې برخه کې به مونږ لومړی رینسانس او د رینسانس نه وروسته مذهبي اصلاحات او د هغې نه مذهبي اصلاحاتو نه وروسته 30 کلنه جګړه او د ویستفالیا د سولې تړونونو باندې بحث وکړو. رینسانس اول باید مونږ په رینسانس باندې پوه شو. رینسانس څه ته وایي؟ رینسانس هغه بدلون ته وایي چې د 15مې پیړۍ له وروستیو څخه د لویدیځې اروپا اوسیدونکو د ژوند ټولې برخې په بر کې ونیولې، یعنی په سیاسي، اجتماعي، ادبي او هنري برخو کې پرمختیا رامنځته شوه، چې په نتیجه کې 1000 کلنه د تیارو ډکه دوره پای ته ورسېده. په منځنۍ پیړۍ کې اروپایانو د پاچا، کلیسا او فیوډالانو تر واک لاندې ژوند کاوه او د ژوند ټولې چارې او اړخونه د کلیسا واک او کنټرول لاندې وو. بزګران او غریبان خلک د فیوډالانو لاس لاندې وو او همدې غریبو خلکو ته به ناپوهه، زناور او وحشیان ویل او ان تر دې چې دوی به یې دوزخیان ګڼل. په دې وضعیت کې مثبت بدلون راغی چې دغه بدلون ته رینسانس وایي، ځکه په پخوا وختونو کې د اروپا لرغوني روم او یونان حالاتو ته مخه کړې وه. دا په حقیقت کې د مسلمانانو او صلیبیانو ترمنځ جګړې وې چې د 1091 کال څخه تر 2190 کال پورې دوام درلوده. انګلستان او فرانسې ترمنځ 100 کلنې جګړې چې د 1440 میلادي کال څخه نیولې تر 1453 میلادي کال پورې دوام وکړ. همدې جګړو اروپا ته ډېرې ضربې او تاوانونه ورسول، خو اروپا یې دې ته چمتو کړه چې ژور بدلونونه راولي. منځنۍ پیړۍ کې اسلام مبارک دین ظهور او پرمختګ وکړ او د اسلام سرتیري نه یوازې آسیا بلکې اروپا ته هم ورسېده، چې دلته صلیبي جنګونو څخه یادونه باید د یادونه باسو او ډیره مهمه ده. په دې جګړو کې یوه وجه په ختیځ کې د فیوډالانو او په اروپا کې د شاهانو پراختیا غوښتنه وه. اروپا دا غوښتل چې د شرق سوداګریزې لارې د خپل کنټرول لاندې راولي او هم یې شتمني چور او تالا کړي. د اروپا شاهانو کلیسا ځکه په نښه کړه چې داخلي جګړې ته داخله کړه چې مذهبي جذبو پر مټ جګړه وګټي او پاپ اعلان وکړ چې مسلمانان باید د عیسویانو د مقدسو ځایونو څخه وویستل شي. دا مذهبي جګړې د عیسویانو لخوا د مسلمانانو پر خلاف د یورشلم او د بیت المقدس د نیولو او د سلجوکیانو د مخنیوي په بهانه په شرقي روم کې پیل شوې او صلاح الدین ایوبي په ذریعه د مسلمانانو په ګټه ختمې شوې. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محصلینو، د تیر موضوع په ادامه باندې، یعنی د تیر سلایډ په ادامه باندې زمونږ موضوع هماغه د ویستفالیا سولې کانفرنس او نوی نړیوال نظم دی. د تیرو ذکر شوو جګړو څخه وروسته فرانسې او انګلستان ترمنځ 100 کلنه جګړه وه، چې یوه وجه یې دا وه چې اروپایان ډېر ژر بدلون ته آماده کړه او بله په اروپا کې د کاغذ، لوښو او شیشې جوړولو صنعت پیل شو. اروپایي مورخین له دې څخه انکار کوي چې دوی د اسلام څخه متاثره نه دي، خو دا په اصل کې د حقیقت څخه سترګې پټول دي. هغه تجربوي علم چې په اوسني وخت کې د اروپا د تمدن روح ورته ویلی شو،
سرچینه او بنیاد یې د اندلس یا د هسپانیې یو ښار دی او شرقي اسلامي هیوادونو پوهنتونونه دي چې دا ټول د اسلامي تعلیماتو څخه اخیستل شوي دي. له دې څخه وروسته په اروپا کې یو مستقل علمي تحریک رامنځته شو او د پرمختګ پړاوونه یې تکمیل کړه. خو په دې وخت کې اسلامي نړۍ حال دا و چې مسلمانان د اسلام څخه لرې شو او علمي خوځښتونه د سستۍ سره مخ شو او حتی په ټپه ودرېدل او له منځه لاړ. په کال 1498 میلادي کال کې امریکا کشف شوه. نو د امریکا د کشف څخه وروسته اروپا ډیره ګټه وکړه او د ثروت خاونده شوه. او بله مهمه پیښه چې پر اروپا یې ژوره اغیزه درلوده هغه د چاپ صنعت و چې په نیمه پیړۍ کې په ټول اروپا کې وده وکړه او پرمختګ یې وکړه. د لیکوالانو کتابونه، ژباړې او د انجیل چاپ چې دی خلکو ته ورسېده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محصلینو، هغه زموږ عمومي عنوان چې تیر سلایډونو کې مور باندې خبره وکړه د وستفالیا سولې کانفرانس او نوی نړیوال نظم دی چې په دې لړ کې موږ د رنسانس باندې بحث او مباحثه درلوده. په دې قدم کې به موږ مذهبي اصلاحاتو باندې یو څه رڼا واچوو. ټولنیزې ستونزې، فقر او بېوزلي او داسې نور مسایل دي چې هغې دپاره خلک هر وخت خپل سیاستوال او سیاسي بنسټونه ملامته ګڼي. خو په 14مې او 14مې پیړیو کې اروپا کې حالات داسې وو چې ټول مسؤلیت یې کلیسا ته متوجه وو. سمونې لومړی باید په کلیسا کې راغلی وای چې د دې چارې مسؤلیت د پوهو او هوښیارو روحانیونو په غاړه و. د کلیسا جوړښت داسې و چې د سمونو لپاره ځای نه درلوده. د دې سمونو لاملونه عبارت دي له مذهبي لاملونو، اخلاقي لاملونو او داسې نور. مذهبي لاملونو باندې خبره کوو. په منځنیو پیړیو کې په اروپا کې د خلکو ذهنونه الحاد ته اوښتي وو او د دین خوښونکي د سمون په فکر کې شو چې انجیل څخه په لسګونو ژباړې وشوې او خلکو ته ورسېدې. د خلکو اړیکه د خدای سره ټینګه شوه. کلیسا او روحانیونو ته د خلکو تګ کم شو ځکه چې له دې مخکې د انجیل تفسیر کلیسا پورې منحصر و. خو د چاپ پرمختګ سره دا شونې شوه او د دې باعث شوه چې د تومسټ یعنی عقل غوښتونکي نظریه نوې افلاطوني او انساني غوښتنو نظریې سره یو ځای حرکت وکړو او د کلیسا ارکان یې ولړزول. بل لامل چې هغه زموږ سره اخلاقي لامل دی. اخلاقي لاملونو کې چې دی د کلیسا مشرانو د خپلو چارواکو څخه ناوړه ګټه پورته کوله، د مذهب، انسانیت او د اخلاقو خلاف کړنې پر دوی بېباوري او کلیسا ته د خلکو نه تلل د دې لامل شو. همدارنګه د کشیشانو لپاره د واده منع کول د دې کار باعث شو چې غیر اخلاقي کارونو ته مخه وکړي. ډېر کشیشان د جنت په خرڅولو مصروف وو چې د دې ټولو کړنو خلک له کلیسا، پاپ، دین څخه متنفر کړه. یعنی خلک یې د کلیسا څخه، پاپ څخه او د دین څخه متنفر کړه او احترام یې ورته نه کاوه چې په نتیجه کې په کلیسا کې با احساسه او پوهو غړو د یاد وضعیت د اصلاح لپاره اقدام پورته کړه. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محصلینو، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاستئ. په دې سلایډ کې مونږ تاسو سره د مذهبي اصلاحاتو په لړ کې نور لاملونه تشریح کوو چې د هغې د جملې څخه سیاسي او اقتصادي لاملونه دي.
او بل هغه د خوځښت بل لامل د خوځښت پیل دی. سیاسي او اقتصادي لاملونه د کلیسا ستونزو څخه یو هم د بېځایه مصارفو چې دا په اروپا کې د مؤمناتو یعنی عیسوي مذهب پیروان څخه د خراج او یا د بډایه ګناهګارو ته د جنت خرڅولو له لارې ترسره کېده چې دا کړنې د عامو خلکو لپاره ملامتوونکې وي او هم پر دولت فشارو چې د دولت او شاهزادګانو اعتراض سبب شوی و. شاهزادګان د امپراتور پر وړاندې د خپلواکي لیوالتیا درلوده چې په حقیقت کې کلیسا او امپراتوري د یوې کېږدۍ دوه ستنې وي چې وایي په منځنۍ پیړیو کې ټولنیز او کلتوري سیستم او بل یې په سیاسي پوځي مټه وه. د یاد محور پر وړاندې نوی خوځښت او حرکت هم دوه ستنې درلودې چې وایي مذهبي کلتوري او بله یې سیاسي ستنه وه. همدا وه چې اصلاح غوښتونکو د کلیسا او شاهزادګانو د امپراتورۍ پر وړاندې ودرېدل او متحد شول. بل مهم لامل هغه د خوځښت پیل و. په 1519 میلادي کال کې د جرمني د ویټنبورګ کشیش مارټن لوټر د کلیسا پر وړاندې د اعتراض دا لوی ګام پورته کړه او خپله اعتراض پاڼه یې په کلیسا کې چیرې چې عبادت کېده وځړوله. په دې پاڼه کې د پیسو په مقابل کې د ګناهونو بخښنه او د جنت د خرڅولو اعمال یې وغندل. د مارټین لوټر چې هغه د پروتستانت مذهب کې تر ټولو مهمه نقطه دا وه چې د کلیسا څخه د خلکو بې نیازه کول. یعنی د مارټین لوټر هدف دا و چې په پروتستانت مذهب کې د کلیسا څخه خلک باید بې نیازه شي چې دا نوی مذهب په 3 اصولو ولاړو. یو د خدای، یوازې د انجیل، او دریم د خدای څخه مستقیمه بخښنه د خلاصون لارې وي. لوتر په 1520 میلادي کال کې خپله رساله د مسیحیانو د ازادۍ رساله په نوم باندې خپره کړه او داسې څرګندونې درلودې: مسیحي انسان خپلواک او تر ټولو توکمو په مقایسه غوره دی چې د هیچا پر وړاندې نه سر ښکته کوي. په دې وخت کې جان کالون په فرانسه کې او زوینګلي په سویس کې ورته مذهبونه رامنځته کړه چې د زوینګلي حرکت د هغه په مړینې سره ختم شو، یعنی له منځه لاړه، خو د کالون حرکت پراخه او زیاتې سیمې په بر کې ونیولې. د لوټریانیزم څخه مخکې لاړ. په ټوله کې ویلی شو چې په شمالي برخې پروتستانو او په جنوبي برخه کې یعنی د اروپا په جنوبي برخه کې کاتولیکانو د اثر لاندې سیمې شوې. له دې نه وروسته دواړو مذهبي ډلو ترمنځ مذهبي جګړې ختمې شوې او دا سیمې د جګړو په مرکز بدلې شوې.